کورونا د 21مې پیړۍ داسې یوه پوښتنه چې تر اوسه یې هیڅ څوک په حل کولو نه دي بریالي شوي. داسې یوه ناروغي چې په ډېر کم وخت کې د نړۍ هر کونج ته ځان ورسولو او د نړۍ د لویو څخه لوی قدرتونه یې هم د لویو ګواښونو او ستونزو سره مخامخ کړل. د دې حالت په دوام اوس د نړۍ هر هیواد په دې هڅه کې دی چې تر ټولو د مخه د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي لپاره تر نورو د مخه یوه مناسبه د حل لار پیدا کړي. په همدې اساس د ډېرو زیاتو هڅو څخه وروسته زیات شمېر واکسینونه جوړ شول، مګر اوس مهال په فعال ډول نږدې 23 واکسینونه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې تر څېړنې او ازمایښت لاندې دي چې د هغې له جملې څخه 3 واکسینونه داسې دي چې په لومړیو ازموینو کې د هغې څخه ډېرې ښې پایلې ترلاسه شوي دي چې موږ یې تاسو ته په دې ویډیو کې درپېژنو. لومړنی واکسین د اکسفورډ پوهنتون په واسطه جوړ شوی استروزینیکا واکسین دی چې په هغې کې د کورونا ویروس د سطحي پروټینونو ډي ان اے د یوه بل بې ضرره ویروس په سطحه چې په شامپانزې بیزوګانو کې موندل کیږي نصب او د هغې څخه وروسته د انسان وجود ته تزریق کیږي. دا د واکسین جوړولو یوه نوې طریقه ده او هغه لومړنۍ ازموینې چې په دې واکسین سرته رسېدلي په زیاته اندازه مثبت او هیله بخونکي دي او داسې فکر کیږي چې دغه واکسین کولی شي د شخص په وجود کې د کورونا ویروس په وړاندې معافیت رامنځته او د کورونا ناروغۍ د منځته راتلو څخه مخنیوی وکړي. دوهم واکسین د جرمني او امریکا د یوه شریک واکسین جوړونکي شرکت بایونټیک فایزر په واسطه تولید شوی دی. دغه واکسین په حقیقت کې د مسنجر آر ان اے یا ام آر ان اے درلودونکی دی چې دغه مسنجر آر ان اے د کورونا ویروس سره مشابه کوډونه لیږدوي. کله چې وجود ته تزریق شي د بدن معافیتي سیستم داسې فکر کوي چې دا کورونا ویروس دی، په همدې اساس د هغې په وړاندې د ضرورت وړ انټي باډي تولید کوي او په دې توګه د کورونا ویروس په وړاندې په وجود کې معافیت رامنځته کیږي. دریم واکسین د یوه فرانسوي شرکت وال نیوا په واسطه تولید شوی. دغه شرکت د واکسین جوړونې د رواجي او پخوانۍ طریقې څخه کار اخیستی، یعنی د دې شرکت جوړ شوی واکسین په خپل ترکیب کې د کورونا غیر فعال ویروسونه لري، مګر دې شرکت اعلان کړی چې دغه شرکت به خپلې ازموینې د روان کال د مني تر پایه پیل نه کړي. که چیرته لومړني 2 ذکر شوي واکسینونه ښه نتیجه ورنه کړي، داسې فکر کیږي چې دغه دریم یو به په دې برخه کې تر ټولو بهترین هغه وي، ځکه د دې طریقې څخه مخکې د زیات شمېر واکسینونو د جوړولو لپاره ګټه اخیستل شوې ده چې اکثره یې مثبتې پایلې هم لري. مګر بیا هم د دې واکسینونو په هکله یو شمېر پوښتنې شته چې تر اوسه نه دي ځواب شوي. د بیلګې په ډول دا چې دغه واکسینونه په کومه اندازه معافیت رامنځته کولی شي او کوم معافیت چې د دې واکسینونو په واسطه رامنځته کیږي د څومره وخت لپاره دوام کوي. مګر ښه خبر دا دی چې دغه واکسینونه په لومړنیو ازموینو کې کامیاب ارزول شوي دي او د کورونا ویروس په وړاندې یې د بدن معافیت څو چنده لوړ کړی دی. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.